د خلکو په خبرو او نیوکو پسې مه ګرځئ. د خلکو په خبرو خپل ژوند مه خرابوئ، ځکه دا خلک په هر چا پسې خبرې کوي او یوازې همدې ته ناست دي چې څه ډول نیوکې وکړي، نه اصلاح. نو په همدې پار یوه کیسه درته کوم، کیسه واورئ او پند ترې واخلئ. یو هلک چې کلونه یې د یوه رسام او نقاش سره شاګردي کړې وه، ډېر وخت وروسته یې د نقاشۍ هنر زده کړ او استاد ورته وویل چې تا د نقاشۍ ټول هنرونه زده کړي دي، تا ته نوره اجازه ده، ته اوس استاد شوې. شاګرد همداسې وکړل، خو مخکې له رخصتېدو یې یوه ښکلې رسامي او نقاشي رسم کړه او پرې ویې لیکل چې په کوم ځای کې کومه نیمګړتیا ښکاري، تاسو پرې د ایکس علامه کش کړئ او دا نقاشي په یو عام ځای کې چې د خلکو ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه کېښوده. ورځ پرې تېره شوه. کله چې دا هلک ورغی نو ګوري چې د رسامۍ هېڅ څخه هم روغه نه ده پاتې، په ټولو ځایونو باندې د ایکس علامې ښکاري. ډېر ناهیلی شو، بیرته استاد ته راغی. استاد ته یې ټوله کیسه وکړه. استاد ورته وویل چې دا ځل همدا رسامي دوباره رسم کړه، خو دا ځل دا پرې ولیکه چې تاسو ته په دې رسامۍ کې که هر چاته نیمګړتیا ښکاري، هغه نیمګړتیا یې اصلاح کړئ. شاګرد همداسې وکړل، رسامي یې رسم کړه او په هغه عام ځای کې یې کېښوده. ورځ پرې تېره شوه، خو کله چې مازدیګر هلک ورغی نو ګوري چې په رسامۍ کې هېڅ اصلاح نه ده راغلې، په رسامۍ هېڅ نیوکه نه ده شوې. نو په کلي ډول مې هدف او موخه دا وه چې خلک یوازې او یوازې نیوکې کوي، خو د اصلاح لپاره بیا هېڅ هم نه کوي. نو ځکه چې څوک در باندې نیوکه کوي، دا هم ترې وپوښتئ چې دا کار باید څنګه اصلاح کړم.